السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله من یم چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. نن غواړم چې د حضرت علي کرم الله وجهه یو مهم نصیحت در سره شیر کړم. نو هیله ده چې ویډیو تر پای پورې وګورئ. حضرت علي فرمایلی دی څوک چې دا څلور عادتونه ولري د هغه عقل به کمزوری کیږي. نو راځئ وګورو چې دا څلور بد عادتونه کوم دی. اول، ډیر خندل. حضرت علي وایي که یو کس ډیر خاندي نو د هغه زړه سختیږي او عقل یې کمزوری کیږي. خندا ښه ده خو اندازه پکار ده. دوهم، ډیر خوراک کول. که څوک ډیر خوراک کوي نو هغه سست او تنبل کیږي. عقل هم صحیح کار نه کوي. ډیر خوب کول. خوب ضروری دی خو ډیر زیات خوب انسان بیکار او سستوي. عقل ته هم نقصان رسوي. څلورم، بې فایدې خبرې کول یا بې ګټې خبرې کول. که یو کس بې ځایه او بې ګټې خبرې کوي نو د هغه عقل روڼ نه پاتې کیږي، فکر یې خرابیږي. نو ګرانو دوستانو، راځئ له دې څلورو بدو عادتونو څخه ځان وساتو. زیات خندل، زیات خوراک، زیات خوب او بې ځایه خبرې کول د هغه څه دي چې زموږ عقل، فکر او دین ته زیان رسوي. حضرت علی رضی الله فرمایلی دی حکمت لرونکي کسان هغه دي چې د خپل عقل ساتنه وکړي. دوستانو، که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک، تبصره او سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.